نوې ژبپوهنه او ژبني مسایل. لیکوال حبیب الله تږی. غږ عبدالواحد ریحان. د ژبې مطالعه. کله چې سړی د ژبې د مطالعې تاریخچه په څه غور سره وګوري، دا حقیقت ډیر ژر ورته څرګندېدلی شي چې د ژبې خورا پخه او اساسي مطالعه د لومړي ځل دپاره د لرغوني افغانستان یعنې اریانا په شرقي سیمه کښې د هغه وخت د یوه ډیر ستر ګرامر لیکونکي لخوا شروع شوې ده. دا ستر ګرامر لیکونکی پاڼیني دی چې د 400 قبل المیلاد په شاوخوا کښې د اټک د سیند پر غاړه ژوند کاوه او د سانسکریت ژبې ګرامر یې په ډیر استادانه ډول ولیکه. دا ګرامر د بشري پوهنې د تاریخي یادګارونو څخه یو ډیر ستر یادګار دی او د نوموړي کتاب تر وخته پورې هیڅ یوه ژبه هم په دې مهارت نه وه تشریح شوې. د نننیو ډیرو سترو ژبپوهانو مثلا لیونارد بلومفیلډ د امریکې د نوې ژبپوهنې پلار په عقیده دغه ګرامر یو سوچه تشریحي او غیر فلسفي ګرامر دی چې تر اوسه پورې د ژبې په تشریحي ګرامرونو کښې ډیر عالي ګرامر ګڼل کیږي. ولې له بده مرغه د پاڼیني دغه ستر کار او د ژبې د مطالعې شاهکار هم د زمانې یا د شرقي نړۍ د ډیرو نورو ګرامرونو لا په څیر د نسیان تر ایرو لاندې پټوي او پټه خزانه ګرځي. حتی داسې چې د پاڼیني د ټاټوبي په شاوخوا سیمو او په خپله اریانا کښې هم دغه د ژبې د مطالعې قره او تجربوي طریقه عنعنه نه ګرځي، بلکې هلته هم وروسته د خارجي تاثیراتو د قوي کېدلو نه د پردیو میتودونو په پیروي د ژبې تقلیدي او سرسري مطالعه ورو ورو رواجیږي او په پای کښې خبره دې ځای ته رسیږي چې یو تن معاصر لیکوال په دې 20 کلونو کښې په کابل مجله کښې لیکي: 30 کاله مخکښې موږ ته لا دا خبره هم نه وه سپینه چې کتاب د احمد سمه محاوره ده که د احمد کتاب. داسې نورو ډیرو زیاتو مثالونو نه څرګندېږي چې وروسته تر پاڼیني دلته هم د ژبې مطالعه په منطقي او فلسفي رنګ رنګېږي او ورته تقلیدي او نظري بڼه غوره کوي، ځکه کله که داسې نه وي او ژبه د تجربې او مشاهدې په اساس او پښتو پخپله د پښتو په حیث مطالعه سي، هلته به بیا هیڅکله هم دا سوال منځته نه راځي چې کتاب د احمد سمه محاوره ده او که د احمد کتاب، ځکه د تجربې د مطالعې او تشریح له مخې د پورته پوښتنو جواب ډیر اسان او هغه دا دی چې پښتون څنګه وایي د احمد کتاب او که کتاب د احمد، که دا ووایي دا سمه محاوره ده او که هغه ووایي هغه. په همدې ترتیب د ژبې مطالعه وروسته تر پاڼیني په شرق او غرب کښې د تیورۍ او تقلید په اساس روانېږي او تر ننه پورې هم لا په عمومي ډول سره همدا بڼه لري. اما باید وویل سي چې په لویدیځه نړۍ کښې وروسته د رنسانس او بحري اکتشافاتو نه د لرغونې نړۍ رنګ بدلیږي، له یوې وچې نه بلې او له یوه هېواد نه بل ته تګ راتګ ورځ په ورځ زیاتیږي.
په تیره بیا غربیان په ډیره بیړه په یوه او بله بڼه امریکا او افریقا ته ورننوځي. هلته د دغو وچو د ځایي ژبو سره اشنا کیږي او د ګرامرونو او قاموسونو په لیکلو پیل کوي. د دوی دغه کار هم په لومړي سر کښې رټه عنعنوي بڼه لري، مګر وروسته بیا په هندوستان کښې د پانیني ګرامر ګوتو ته ورځي او په 14مه او 15مه پېړۍ کښې نوموړی کتاب اروپا ته رسیږي او د غربي څېړونکو د توجه وړ ګرځي. په 18مه پېړۍ کښې ځینې انګریزي سانسکریت پوهان خپل کره راپورونه په دې برخه کښې ترتیبوي او د 19مې پېړۍ په شاوخوا کښې سانسکریت پېژندنه د اروپایي پوهانو د مطالعاتو جز ګرځي. د همدې مطالعاتو په نتیجه کښې د پانیني ګرامر د لومړي ځل لپاره د اروپایانو سترګې د ژبې د داسې کره تشریح سره اشنا کوي چې پر مشاهده بنا ده. دا تشریح اروپایانو ته درس ورکوي چې باید ژبه د شکل له مخې مطالعه کړی شي، سربیره پر دې د هغه مشابهت له مخې چې پوهان یې د سانسکریت او اروپایي ژبو ترمنځ ویني، د ژبو د مقایسوي مطالعې فکر هم ورسره پیدا کیږي. مګر باید وویل سي چې په لومړي سر کښې د سانسکریت او اروپایي ژبو د سره پرتله کولو نتیجه هم رټه افراطي او له همدې امله منحرفه وه، ځکه د دغې مقایسې سره سم دا فکر منځته راځي چې ټولې اروپایي ژبې له سانسکریت نه راوتلي دي. مګر له ښه مرغه د دې غلط فکر عمر ډیر اوږد نه و، بلکې وروسته د یو څه ژورو څېړنو څخه پوهانو دا خبره ومنله چې سانسکریت او یوناني او لاتیني درې واړه ژبې له یوې مشترکې ما قبل التاریخ ژبې نه راوتلي دي چې اوس هغه ژبه په خپله نسته. دا فکر د لومړي ځل دپاره د سر ویلیام جونز لخوا تشریح سو. جونز په خپلې هغې وینا کښې چې په 1886 میلادي کال کښې یې وکړه، د هندو اروپایي ژبو د یوې سترې کورنۍ د موجودیت امکان چې یوناني، لاتیني، سانسکریت، جرمني او سلیتي څانګې ټولې ورپورې اړه لري څرګند کړ. په ده پسې فرانس باف، راسمس راسک، ګریم او فاټ د 19مې پېړۍ په سر کښې دا فکر تعقیب کړ او د هندو اروپایي ژبو د مقایسې هغه قانون منځته راغی چې د ګریم د قانون په نامه مشهور دی. په نتیجه کښې د هندو اروپایي ژبو تاریخي او مقایسوي مطالعې د اروپا په ساینس کښې ډیر اوچت ځای ونیو او په دې ترتیب د پانیني د ګرامر د سر له برکته او د ځینو پوهانو په زیار هغه مقایسوي ژبپوهنه منځته راغله چې د نوي ژبپوهنې د انکشاف اساس ګڼل کیږي. همدا د اروپایي ژبو تاریخي او مقایسوي مطالعه وه چې تر لومړۍ عمومي جګړې وروسته بیا د پانیني ټاټوبی اریانا ته راورسېده او دلته یې د فیلالوژي په نامه هغه رنګ غوره کړ چې زه یې زموږ اوسنۍ ژبپوهنه بولم. دا چې زموږ اوسنۍ ژبپوهنه یعنې څه، ځان ته ښایسته اوږد بحث غواړي، ولې دلته زه دومره وایم چې زموږ په ملک کښې د ژبې عمومي مطالعه له یوې خوا د ځینو نورو مسایلو سره ګډه سوه او له بلې خوا د فیلالوژۍ تعبیر تر همدې وروستیو ورځو پورې په داسې یوه محدوده ساحه کښې پاته سو
چې یا خو د لرغوني یونان ایتیمولوژي ته پاتې کیږي او یا فقط یو لړ کلمې، هغه هم تر ډیره زیاته حده د حدسیاتو په زور کله یوه په بله کښې ننه ایستل کیږي او د مور او لور یا وړې او زړې حکمونه پرې کیږي. مګر د ژبې هغه وسیعه او سیستماتیکي مطالعه چې اوس نوې ژبپوهنه بلل کیږي او تر ډیره زیاته حده پورې حتی موجودیت د پانیني د ګرامر مرهون دی، موږ ته په خپله اصلي بڼه تر اوسه لا نه وه را رسېدلې.